نو د لید دغه الکساندر پلیټس وو د برلین د دیوال سره مال اف برلین هم دی دغه ته مخامخ ډیر ښه غټ مال دی هر شی پکښې کې دی لیډل هم دی سودا مودا دغه ځای ښه ښایسته حواس ولو ښه ښایسته دغه سو نو اوس دا یو برلین مال مو وکتی ښه ځای و بد نه و اوس به پسې ورسو دا نورو ځای وکړو راځئ چې ورسو ښه ځای و ښه سخته ګرمي سوله موټر مو ودروئ نو موټر مو ودروئ دغه دی د شهیدانو مسجد ته رالو په ترکیه کې په برلین کې یو وخت په هغه زمانه کې 100 کاله اضافه 130 کاله تر مخه د عثماني خلافت د ترکانو د خوا څخه مجاهدین دلته راغلل او جرمني ته د جرمني سره یو ځای د نورو سره جنګ کوي نو جرمنیانو دغه مسجد هغه وخت ور جوړ کړی دی دا د مسجد بلډینګ دی دغه ساحه ده نو دلته دا مسجد ډیر تاریخي مسجد دی خلک ورته راځي او په عین حال کې بیا دا مسجد چې دی دلته د شهیدانو قبرونه هم دي او اوس چې دي ترکان پکښې کې دي نو بس خالص لکه هغه د ترکانو مسجد هغسې یو شی جوړ کړی دی دا هغه قبرونه دي د هغه وخته دا د هغه عثماني خلافت کیسې دي دا محمد سلیمان دی هغه 130 کاله تر مخه دلته په جنګ کې دغه سوی دی نو هلته یو چایخانه هم ده دلته د اوداسه ځای دی خپله مسجد دغه دی هلته لوړ د ښځو ځای دی دلته د نارینه‌وو نو نن به خلک ترکان دلته د لیرو ځایو سره راځي په دې چې دا نن ورځ چې ده د دوی اخري دغه دی د فوټبال فاینل دی نو د هغه په خاطر هم په برلین کې مسلمانان یا د ترکان د خورا خورا لیرې لیرې ښارو څخه راځي هلته اوداسه ځای دی و دلته زه سیمی-فینال و زه په خبر یم دا د شهیدانو ته دغه کړی دی مال دا دغسې اخري ځای دی کوم ښه دی دا اوداسه ځای دی دلته لاندې او یو څه عکسونه تاریخي شیان هم پراته دي درځئ چې ویې ګورو Visst är det verkligen? Selam alaikum. Han kom ind derfra, så når de har fjernet de andre billeder. Så da Turkish ښځې د پخوا
اودس مو تازه کوي نو دغه دی منځه ته به ورسو دلته بلاله منځه ته به ورسو مسجد حاجي اسد لمونځ دې وکړئ د موهن حاجي اسد لمونځ دې وکړئ افغانان دې ولیدل ښه ورسو لمونځ وکړو هلته چای خرڅوي دا مسجد دی د ترکانو دانو اللهم افتح لي ابواب رحمتک د ترکانو دانو په ټوله دنیا کې دغه یو رقم منظم سیستم دی یو رقم ډیزاین یو رقم ترتیب د اوداسه ځای د لمانځه او د ټولو شانو دا یو رقم ماشاءالله ښایسته مسجد خو دی درې منزله دی یو دلته دی یو دلته یو لاندې هم دی نو دا مسجد دی او اخواته د جرمني برلین دی منبر دی ترکان نو اولته اذان کوي دلته منبر کې دلته خطبه ده او هغه محراب دی هغه محراب دی او کله کله دلته نصیحت کوي نو د وعظو د نصیحت څلور ځایونه اذان اقامت او خطبه نصیحت او امامت انو دلته مقتدیان دي د خیر سره موږ به لمونځ وکړو پخوا د ترکانو خط چې و هغه عربي و اوس یې الفبې د امریکایي ته اړولی دي پخوا دغسې و هغې ته عثماني خط وایي موږ به لمونځ وکړو تاسې ودرېږئ Okay, I will. Are you making pictures? Yeah. Warum? Family, YouTube. People love. Yeah, I know the people love this, yeah. Okay. Likes and share and combine. Yeah. Here. Yeah. What is your name, my friend? Patrick. We have Patrick here. We enjoying Döner Kebab first time in Berlin with Patrick. Greetings from Poland. Yeah, Patrick from Poland. Yeah, working here. Yeah, having a nice dinner here. How is it tasting? Yeah, I think this kebab is very, very good because I'm coming every time here. Okay, it's my first time in Berlin. Yeah, I just come from Denmark yesterday. That's my friend. Okay, we will try. It's okay, I wait. Keine Bismillah. Alles klappt, alles gut. I think it's my turn. ښه دا مو واخیستله برلین ته چې راځئ باید دغسې وخورئ او دا ناټاف ختم کړئ So now let go. بلاله څنګه دی 10 out of 10 که څونه اوکې ښه نو دا دی د ډونر کار هم وسو د خیر سره په برلین کې اکرما نامې دی کولاوي دې څه کړلې ښه ولته دي به اجازه